که تاسو چرته په ژوند کې کامیابي غواړئ نو د یو انګریز کتاب هم وګورئ. په دې څلور خبرو باندې عمل وکړئ، انشاءالله په ژوند کې به کامیاب شئ. راځئ چې وګورو. نو د یو څو خبرې یادې کړئ، ژوند به په ژوند کې به الله تاسو کامیاب کړي. یو سستي پرېږدئ، یو ناامیدي پرېږدئ، درېیم دا پردي حسابونه پرېږدئ، څلورم دومره هدف ځان ته ایږده چې یعنی د عقل مطابق د ژوند د اصولو مطابق هغه فی الحال امکان لري که نه. یعنی اوس ما سره سیکل نه وي، سیکل او ارمان مې دا دی چې یاره ما سره یو تور مرسډیز موټر وي، هغه اوږد صحیح ده. یعنی د الله خزانې پراخې دی، الله ما له راکولی شي، خو په یو مرحله خو تېرېده غواړي که نه. یعنی سیکل ما سره نشي، د اسمان نه به موټر راولیږي ښایسته، زه به سمنډه ووهم، یو سیکل به پیدا کړم، سیکل پسې چې ترقي وشو سکوټر به پیدا کړم، یو موټر به والم، او ورو 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 الله به ما غټې مرتبې ته ورسي. نور خو د الله پراخه خزانې دی، الله بغیر دغې نه هم کولی شي. یعنی کله نه کله ډېره مخکینۍ خبره ده، په وخت کې به زما عمر داسې 14 کاله و، او یو ځای کې دیني پروګرام زه ورتلی وم. نو هغه دیني مقابله وه، په هغې کې انعامونه مې ایښودي، او په هغې کې اولنی انعام دا و چې یو ګاډی پکې ایښودی چې هغه په هغه وخت کې په 1.5 لاک ریال باندې و، چې دا اولنی چې څوک راغی د هغه به دا انعام. امتحان کې ټولو اکثرو طلبو شرکت کړی و، او ډېر محنت یې کړی و، ډېر ګران امتحان و. او سبحان الله په یو یعنی په یو اواز سره چې الله وواړي چې هغه نومره ووتو، هغه هلک ته اواز وکړو سره د پلاره، او راغه خوشحالۍ نه هغه یعنی الله یې داسې هم کوي، خو دا کله ناکله کېږي. ما ورته اوس دې ته خو هم نشو پرېوتی چې انعام کې به زما نوم راوځي او په پلاني شي کې به زما نوم راوځي. موږ به څه نه څه کوشش خو کوو که نه. نو دا خبره مخې ته یاده کړه د رسول صلی الله علیه وسلم 2 ټکي: استعن بالله ولا تعجز. توکل په لوی الله وکړه او کمزوری کېږه مه، سستي مه کوه. یو لار به الله پیدا کړي، او الله ښه لار پیدا کوونکی دی. نو ځکه دې ذکر چې یا الله ما وساته د څه نه؟ د سستۍ نه. بل دا چې د بد بوډاوالي نه، ارذل العمر هم دې ته ویل کېږي. قرآن کې هم د دې ذکر شوی ده، نورو حدیثونو کې هم نور اذکار ما ذکر کړي، په هغې کې هم د ارذل العمر تذکر راغلی. بد بوډاوالی، یعنې بوډاوالی په 2 قسمه دی. یو خو هغه بوډاوالی چې سړی په هوش او حواس کې، یو هغه بوډاوالی دی چې د سړي عقل پکې کار پرېږدي. والعیاذ بالله کله داسې هم وشي چې داسې مرحلې ته سړی ورسي چې د کور کم کور کې چې دا مشر دی، د هغه کور ماشومان هم پورې مذاق کوي، والعیاذ بالله. او د هغه کور زنانه یعنی د دې سړي انګیان دي، او د هغوی بچي هلته پورې مسخرې او ټوکې شروع کړي. دا ژوند خو د ذلت ژوند دی. یعنې که یو سړی چې مال اوږد ژوند راکړه، اگر که هغه بد بوډاوالي ته پکې رسم، نو دا خو دې د شر سوال کوي. اکثر دا میندې د زموږ دا میندې چې دعا کوي سړي ته، نو الله دې د دجال ته پچو پورې ژوندی ساته، تبعي ولګېد. یو خو په ده باندې به کم بوډاوالی راځي، بل دا چې دجال ته ساتي، خو لویه فتنه ده. رسول الله وسلم وایي یا الله ما د دجال نه ساته، او ته دې ته وایي چې دجاله پورې دې الله وساته چې دغه فتنه خو ویلې. سوال دا پکار دی چې یا الله برکتي عمر راله راکړه، او هغه وخته پورې مې ژوندی ساته چې څو پورې زما په ژوند کې خیر د دنیا او د آخرت وي، او چې کله خیر ختم شو بیا یې مرګ ښه دی. نو د دغه بوډاوالي نه تاسو هم داسې بوډاګان لیدلي، اکثر داسې معاشره کې 2-3 داسې مشران چې ډېر اوږد ژوند، نو په هغې کې داسې د ډېر لوی بخت خاوني چې کشران او بچي هغه ټول د آخري مرګه پورې کشان احترام او قدر او خدمت کوي. خو نور موږ لیدلي یې ډېر چې هغو باندې بوج شوی وي، او چې دوی یو ځای کېږي یو دقه وي مرګ یې پرده ده. دا د دنیا ژوند دی. دا ټکې ما سخت خفه کوي والله، یعنې د دنیا دومره بې وفا ده.
دومره بې وفا ته دې بچو دپاره لګې که نه دا محنت کوي دا بعضو پکې له منډه د الله هغه دین پسې هم پرېښودی او بیا هغه عمر ته ورسېږي دقه ستا دا بچي چې تا هر سبب دپاره خاورې کړو دوی دوه کینې ویل مرګ ونه پړه دی بس وایي بس دوا کوي چې مړ شي یو ښه ده نو دی به هم په ارام شي مونږ دا بې وفا دنیا ده ځکه کوشش د خپل د آخرت ته ښایسته کولو کوي یعنې که ته مړ شوې که نه او آخرت له دې څه کړي باچا یې مزید دي او که د دې دنیا والو دپاره د خپل سر قربان کړي که نه او آخرت له دې څه نه کړي او دې قبر کې کېښودی شوې نو د دنیا دې هم دغه حال شو او آخرت هم لاړ تباه و برباد شو ځکه خوش قسمته سړی هغه دی چې د قبر تیاری وکړي ځکه وګوره دې حدیث کې د قبر د عذاب تذکر راغلی و عذاب فی القبر اوس هم زموږ په ملک کې مولیان مناظرې کوي چې قبر کې عذاب شته که نشته یعنې حیران بشي یو مسله په حدیثونو کې دومره واضح راغلي دلته به مناظرې کي یو طرف ته ثابتوي چې قبر کې عذاب نشته بل طرف ته ثابتوي چې اوشتي او بل اوس یو مولوي صاحب مسخره م وکړه هغه نوی چې را پیدا شوی د حدیثونو نه چې منکر دی وی سړی مړ شي مړه نو دې ته قبر کې به څه میلاوي قبر کې داسې ژوندی خو نه دی دې مسخرې ته وګوره او دې ټوکې ته وګوره او دې ته دا ویل پکار ته چې کله وده شي ته چې وده شي او ته خوبونه یې نه که نه یې کله وې زه پکې پلاني ځای ته لاړم او پلانی خوب کې راغلی او پلانی او راپاسې زه در د مخ د کوسړي ووایم چې ته څه په ګډوډو سره ته خو کټ کې پروت وې او ته زه د پلاني سره میلاو شوی یم او زه پکې هلته لاړم او دلته لاړم هغه رب په دې نه دی قادر چې کله یو انسان قبر کې کېښودی شي دله عذاب ورکړي نه دی قادر او هغه په دې نه دی قادر چې دې انسان له نعمتونه ورکړي اصل مسله نقطه چې ده هغه د ایمان کمزورتیا ده چې په خپل رب د ایمان نه وکنه یقین نو ته به په دې خبرو کې شکي کېږي الحمدلله زموږ خو په خپل رب یقین او ایمان هم دی او واضحه دلایل ده اوس وګوره که نه په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې یا الله تا پورې پناه نیسم د قبر د عذاب نه ټکي ته وګوره وعذاب فی القبر مناظرې ته ضرورت شتي څه وضاحتونو ته ضرورت شتي تاسو یې پوه شوئ که نه او زموږ په دې ملک کې به ګوره ګډ مولیان نه دي پوه 7 کاله او 8 کاله او 10 کاله په مدرسه کې تېر کړي او دومره پټکۍ اچولی او دومره رومیال په سر پروت او دیم په دې مسله نه دی پوه چې قبر کې عذاب شته که نه شته اصل مسله ده چې الله چاته هدایت وکړي که نه په هدایت او چې الله یې نه پوه کوي که نه هغه نه پوهېږي دا ډېر قیمتي او ډېر ناشنا بیان چې تاسو واورېده چې په ژوند کې کامیابي غواړئ نو لازمي په دې څلورو خبرو باندې عمل وکړئ السلام علیکم ورحمة الله